چې دا مسلمانان چې راسي موږ ته ډوډۍ در واخوا یاستئ ډوډۍ حرامه ده چې همدا شی در واخوا یاستئ د حرامه ده وایي د ټولې دنیا دولمبري دا مسلمانان په موږ کې چرا ورچول و جهنم ته ورچول دا څه ګران کار والا نه نو په کار دا عزتمنو زه دا وایم چې مسلمانان چې دا ډېر پیغور دی د مسلمانانو پر مخ یو څاپېړه ده چې د مسلمانانو په ملکو کې صفا شی نه ملي یو ورځ یو چینایي نه دی یو چینایي پوسټ یې ورکړی فیسبوک ته وایي دغه مسلمانان یا دا ټوله مسلمانان یې په څاپېړه وي چې دا مسلمانان چې راسي موږ ته ډوډۍ در واخوا یاستئ ډوډۍ حرامه ده چې همدا شی در واخوا یاستئ د حرامه ده وایي د ټولې دنیا دولمبري دا مسلمانان په موږ کې چې راسي موږ به ښه موټرسایکل به جوړ سوی 10 کیلو به ازمون چمن والا پسې وارلو په 20 کیلو یې وله پی به هغوی جوړ کړی 25 کیلو به ازمون هغې پسې ورځي پر 15 کیلو یې وله دا ټولې دولمبري دوکهبازي فراډونه په موږ باندې دا مسلمانان مثلا دا دی وایي پر دې د چین شی د جاپان پر راولي که کوکې هلته جوړې کړي دا د شامپو ډبې شامپو دلته په چمن کې ورواچي شامپو په کوټه کې ورواچي او دغه په چین کې جوړ یعنی د دنیا ټولې دولمبري وایي په موږ دی کې او چې موږ وایي ډوډۍ در واخلو ډوډۍ ستاسې حرام دا د دې کارونه وایي حلال په ګرده دنیا کې نه دی ته ورسه دغه مسلمانان د مفتي طارق مسعود صاحب وایي موږ دغه له ورغلي سعودي له کوم ځای موږ چې د پاکستان شان وایي نه راغلو راغول موږ په یا راوکوشتله یوار لاسم شان اخر ګرد د 2 نمبر پروګرام نو ترجمه ساوي موږ په لندن کې په کوم ځای کې یو ځای دغه لا ورلو اتقال موږ دعوت ته کوي اعمال مثلا د دین طرف ته مرابله ولا قلت پاکستان سره راغلو مال و برید الله سبحانه و تعالی غوښ چې ما نه لاشکاره کو نیمه غریب نه کو نیمه غوړو یا نیمه غوړو دا چای والا نه یابرز په کراچي کې یو کوټ کار کړی د لاندې چې کلام سره وکړي دونی کو ناس چې ورواچاوي دونی یعنی تغیج تصور ته تاسو غټ کوب دي لیکن ناس یې دونی کوي دا ګرد د لمبري او د کبازي نن په مسلمانانو کې شروع دي چې شینی وای بس نو څه درته وای